په ایټالي او سپین کې د نړیوالې وبا نه د وهلو مریضانو تعداد له 2 لکونو هم واوښتو او له دې سره په سپین او ایټالي کې په مجموعي توګه د وبا نه د وژل شوو کسانو تعداد له 21,000 نه هم زیات شو. دا چې د دې خبر نور جزئیات څه دي او هغوی اوس دغه مړو خلکو سره څه کوي، ټول معلومات په همدې ویډیو کې وګورئ. سلامونه او احترامات قدرمنو دوستانو، د خان کلیک چینل دی او تاسو ته په یو نوي او معلوماتي ویډیو کې هرکلی وایم. دوستانو که زموږ چینل منوي سبسکرایب کړئ، همدغسې سبسکرایب کړئ چې تاسو همدغسې د نړۍ او د سیمې له حالاتو خبر وساتو. قدرمنو دوستانو، تاسو ته به معلومه وي چې دغه نړیواله وبا په ټول یورپ کې ډېره په تیزۍ سره خورېږي او هلته د ایټالي نه وروسته اوس سپین هم رانیولی دی او هلته هم د مریضانو تعداد له 1 لکونه زیات شو. په ایټالي کې د 13 مارچ تر ماښامه پورې د دغې وبا نه د وهل شوو مریضانو تعداد له 1 لکونه زیات شوی و او د اپریل په وړومبني تاریخ باندې تر مازدیګره پورې دغه تعداد له 1,50,000 نه هم زیات شوی و. د آنلاین مې رسنۍ د راپورټ له مخې د ایټالي نه وروسته په سپین کې هم د وبا د مریضانو تعداد له 1 لکونه زیات شوی دی او هلته په تیرو 24 غنټو کې 3,000 مریضانو اضافه شوې ده. په سپین کې د 1 اپریل تر مازدیګره پورې د مریضانو تعداد 1,02,000 نه زیات شوی و او په وړومبني اپریل باندې حکومت دا تصدیق کړی چې هلته په تیرو 24 ساعتونو کې د ټولو نه زیات کسان چې مړه شوي دي د هغوی تعداد 888 دی. د وړومبني اپریل تر مازدیګره پورې په یورپ کې د مړو شوو کسانو تعداد له 13,000 نه زیات شوی دی او په ایټالي کې 12,000 کسان د دې وبا نه مړه شوي چې هغه په وړومبني نمبر دی. د دې نه وروسته سپین کې 9,000 کسان مړه شوي دي چې هغه په 2م نمبر دی او فرانس کې بیا 3,500 کسانو نه زیات مړه شوي دي چې هغه په 3م نمبر دی. په یورپ کې چې په کومو ملکونو کې د دې وبا نه د مړه کېدو کسانو تعداد ډېر په تیزۍ سره روان دی، په هغې کې برطانیه، نیدرلینډ او بلجیم شامل دي. د راپورټونو له مخې په ایټالي کې چې کوم کسان مړه کېږي د هغوی لپاره یوه لویه کنده کنیستل شوې ده او هغه ټول مړي په هغې کې ورغورځول کېږي او هیڅ چاته هم اجازه نه ورکول کېږي چې خپل مړی وویني او یا د هغه دیدار وکړي. قدرمنو دوستانو، د الله تعالی نه به دا دعا کوو چې موږ تاسو د پاک رب له دغسې حالت نه وساتي او له دغسې مرګ نه دې الله تعالی ټول مسلمانان وساتي. پاک رب دې زموږ توبه قبوله کړي او خدای پاک دې زموږ مسلمانانو په حال باندې خصوصي رحم وکړي او الله تعالی دې په ټوله دنیا باندې خپل رحم وکړي. که ستاسو د زړه هم دا اواز وي نو مهرباني وکړئ په کمنټس کې راته امین ضرور لیکئ چې تاسو هم د دې دعا حصه جوړه شئ. که غواړئ چې تاسو په آینده کې همدغسې د نړۍ او د سیمې له حالاتو خبر وساتو نو زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د غنټۍ نشان هم ووهئ چې په آینده کې د خان کلیک د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي. تر بلې ویډیو راته اجازت راکړئ. په لوی الله مو سپارم، د الله په امان.